پخوانی پاچا محمد ظاهر د خدای وبخښي ویلې کورنۍ مو ګڼه و خواړه ورپسې نه رسېدل. په ایټالیا کې ژوند ډېر سخت و. د ښار له لویې هټۍ څخه به مې د څارویو خواړه ورته پیرل ځکه ارزانه و او په ماشومانو پسې مې رسولی شوای. یو ورځ دوکاندار راته وویل لکه چې ښه ډېر سپیان دې ساتلي چې هره ورځ ورته دومره ډېر خواړه پیرې. پاچا زیاتوي جواب را سره نه و، یوازې د هټیوال سترګو ته مې وکتل. مګر موږ ته به د پاکستان په کمپونو کې ویل کېدل چې پاچا له ځان سره د افغانستان دومره پانګه تښتولې وه چې په ایټالیا کې د کور تشنابونه یې له سرو زرو جوړول. د ځینو هیوادونو استخباراتي چارواکي د ولسمشر غني محبوبیت ته متوجه دي. دوی پوهیږي چې ورځ به افغانان بیا ورباندې راټولیږي، ځکه یې د بې اعتباره کولو لپاره داسې تبلیغات کوي چې حتی خرو ته د منلو وړ نه دي. بل احتمال هم شته، ممکن ځینې خلک د بهرنیو استخباراتي بنسټونو په مرسته په افغانستان باندې د ملي شتمنۍ د لوټلو تکل ولري او مخکې له مخکې داسې خبرونه خپروي چې ګواکې دغه شتمنۍ ولسمشر غني له ځان سره وړي دي. لطفاً گوسفند نباشید، په درنښت به هیچ.